د پښتون ژغورنې غورځنګ لویه غونډه منظور پښتین پکې څه وویل او محسن داوړ طالبانو ته څه وویل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د پښتنو پر وړاندې د پاکستان پر ظلمونو توند نیوکې وکړې. ښاغلي پښتین چې پرون چهارشنبه د شمالي وزیرستان په دې تاخیر سیمه کې یوې پراخې ولسي غونډې ته وینا کوله وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې د پښتنو پر وړاندې ظلمونه روان کړي دي خو هیڅ چا یې هم پر وړاندې غږ نه دی پورته کړی. نوموړي وویل دا غونډه یې د خړ کمر پیښې په یاد جوړه کړې ده او هدف یې دا دی چې یو ځل بیا د پاکستاني استخباراتي ادارو ته ور په یاد کړي چې دوی د خپل سر په بیه د خپل قوم او وطن ساتنه کوي. 2 کاله وړاندې په همدې ورځ د شمالي وزیرستان د تخیلو سیمې په خړ کمر کې پاکستاني ځواکونو په خلکو ډزې وکړې چې 15 کسان پکې ووژل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. منظور پښتین زیاته کړه نن موږ یوازې د خړ کمر د شهیدانو او سردار عارف وزیر یاد نه تازه کوو بلکې موږ د خپل قام سره کړې خپله هغه ژمنه هم تازه کوو چې د خپل سر په بیه به د خپل قام او وطن ژغورنه کوو د خپل قام او وطن ژغورنه کوو. نوموړی وایي پاکستاني استخباراتو د دغې غونډې د ناکامولو هڅه وکړه خو دوی وتوانېدل چې یوه کامیابه پراخه ناسته ترسره کړي او په خبره چې د هغه چا پر وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي کوم چې د پښتون قوم پرمختګ نه غواړي. دغه راز دې غونډې ته محسن داوړ د نورو خبرو ترڅنګ طالبانو ته په خطاب کې وویل که د اسلام په نوم لګیا په خپل ګریوان کې وګوره چې پاکستان او یا هم افغانستان کې نظام اسلامي دی او که چېرې د جګړه د افغان خلاف وي او د افغان نوم پاکستان کې تشکیل کوي نو د پاکستان په همکارۍ روانې جګړې ته کوم نوم ورکوي او د دوی په ملاتړ جګړې کولو ته کوم افغانیت وایي. داوړ وویل دا جګړه د افغانیت د ورکولو لپاره ترسره کیږي او بل کوم نوم نشو ورکولی. په هر حال تاسو د منظور پښتین د شمالي وزیرستان د غونډې او د محسن داوړ د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ. بیا ستاسو پر طرف ته خدای بخښونکی خدای مو سپارم. د الله په امان.